भाईजान یو تاسو ته نو کما وکه کنه ایم ډاکټر په پښتو کې څه وایي زه سپېما ها هغه خو ماته پته ده خو په پښتو کې ورته څه وایي ډاکټر صاحب ما لږ چیت دی چې څه مسله ده سر مې ډېر درد دی بدن مې خوږېږي اوه ستا خو ډېره تېزه تبه ده ډاکټر صاحب ګوره ترخه دوايي راته ونه لیکي نه بېغمه شه خواږه راته لیکم ډاکټر صاحب ترخه راته ونه لیکي اوهو خواږه راته لیکم که نه ډاکټر صاحب ګوره ترخه نو دا واله دا به د مټۍ دوکان نه راوالې ښه ډاکټر صاحب ولې څه دې راته ولیکل ځلوبې اوښکې خو کله کله دشمن هم در پاکوي دوست هغه دی چې پوزه در پاکه کوي ښه به شل کو څلور رونه او یو پلار ټول یو جان باندې او کلیواله ولې خاندې مړه یار هغه خو سره ورځ نه کنه چې دا یاسین ګندګي کیس ونه کی ولې نن بیا څه کیس کړه یار اوس په لار را روانو کنه او اکسیډنټ شو بلا رش جوړو بس یاسین ویل چې دوی اوس ته ګندګي ورته ګوره چې تا ته د لار څنګه کولاوي او بس سړی پچغو شو چې اخواشه دا دلته کې چې څوک مړ شوی دی دا زما رور دی خلکو ته لار پرې خو چې څنګه مخکې ورغه اوس پرې مړ کړو یار قاری جی کور کې وې مکنه چې دا دوی ماده را لوکي نمړه ولې یار دا ولنې خورا لاسم نه کوي یاره مامې خبر د خان بابا د کوره مې چرګه را پټه کړې وه او چې الاله مې که دوا ته انډې پکې دننه پرتې نه مړه الکه خبر خو نه پرون تللی ومه درې ته په ورته داسې کاڼي دي که نه چې یو کاڼی روچت کې که نه او لاندې تې وګورې خبرې سي څه بل کاڼي اوزه مړه ډوز ماره ما ویسې څه زما رود به پراته مین در باندې زیم تیار بل ما جوړوا تخب ما پوهیږي ځان پاگل ما جوړوا زون سرا کسون ګرځوي دوا دوارا کې فون ګرځوي وچی لکه ډرون ګرځوي کښلیا پتا باندې کړی کښل د چرسو چیلم مسکه په غرمه کې ادم خانه د چرسو چیلم مسکه په غرمه کې ادم خانه بیا ګډي وډي وای په نشکې ادم خانه بیا فیسبوک میں ټول در پس چان کو فیمس جانا نا وخت نه ډېر وشول بن کړیا ایډي دې دو سفر نالې دې دو زبې په غاړه ګرځو ماما له شال راوړا خسته رومال راوړا د بنارس یو خماري سترګې راواړوه ما ته شرابي سترګې راواړوه ما ته شرابي سترګې راواړوه محبت څه د انتظار دی ساجبات هغه بې پار دی